دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. ښاپیرۍ نغمه د افغانستان مشهوره سندرغاړې او د افغانستان یو مشهور نوم هغې د راشد خان باره کې څه ویلي دي. راشد خان چې یو ډېر مشهور افغان کرکټر دی او په ډېر لیګز کې هم جنګیږي. هغه اوس مهال چې یو افغان جینۍ سره په هالند کې واده کړی دی. نغمه د دې په اړه باندې څه وایي، ځکه چې نغمه هم خپله په امریکا کې ژوند کوي، نو د دغه ځای د کلچر او د هر څه نه خبره ده. په سوشل میډیا باندې که تاسو لیدلي وي نو خلک مختلف قسم ویډیوګانې خوروي. څوک وایي چې د راشد خان ښځې لایف ټیک ټاکونه شروع کړي دي، څوک وایي چې هغې دا کارونه کړي هغه کارونه کړي دي. نو قدرمنو دوستانو، که هر څه وي هغه یو افغان ده او هغه هیڅکله هم یقین دی چې داسې څه غلط کار به نه کوي، بل د سره یې رشته شوې ده. نو اوس مهال د ښځه ده، نو هیڅ چاته هم نه دي پکار چې داسې تنقید وکړي او داسې څه خبرې وکړي دوی پسې، ځکه چې دوی خپل ژوند ته پرېښودل پکار دي. هر څه چې دوی معامله وي هغه یې الله سره ده. موږ تاسو چا سره دا حسابونه کتابونه نشو کولی تر کومه حده پورې چې د دوی د ملګرو خبره ده چې هغه که سندرغاړي دي یا د کرکټ مینوال دي یا کرکټران دي، نو هغه ټولو دوی ته مبارکي ویلې ده، ځکه چې هر سړی د خپل ژوند تېرولو حق لري. خو پکار ده چې حیا پرده وکړي او راشد خان ته پکار دی چې هغه په خپله ښځه باندې یعنې یو لوپټا غوندې خو پکار وه چې په سر کړې وه. خو بهرحال هغه د هغه خپله ژوند زندګي ده. زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې هېڅکله هم تاسو داسې مه کوئ چې یو چا پسې غلطې پروپیګنډې غلطې خبرې کوئ. خو بله اړخ ته داسې هم موږ ویډیوګانې وکتلې په سوشل میډیا باندې چې د نغمې یا نور داسې د کوم کرکټران یا کوم داسې ملګري دي هغوی مختلف قسم خبرې ورپسې جوړېږي چې پلانکي ورپسې خبرې کړي دي یا یې ښځې پسې خبرې کړي دي یا پلانکی سندرغاړي کړي دي او یا د ده رور کومې خبرې کړي. نو حقیقت دا دی چې د راشد خان هېڅ داسې رور په سوشل میډیا مخې ته نه دی راغلی چې هغه دغه خبرې کړي وي دوی پسې چې ګینې راشد خان دا کارونه کړي او هغه کارونه یې کړي دي. نو حقیقت همدا و چې تر تاسو مو در ورسوه. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به زموږ د دې چینل له تاسو سره دغسې تازه ترین اپډیټ او تازه ترین معلومات شریکېږي. ډېره مننه مو کوم. د ځان خیال ساتئ.